عزیزانو دا هغه تیر مضمون چې ما د فرعون د دور حکومت تاسو په مخ کې شروع کړی او بیا مې د فرعون د زندګۍ ټوله سټوري تاسو په مخ کې بیان کړې و چې د په ابتدا کې څو او بیا د زمانه هوا دې نه تشه جوړ ک او بیا د دعوت څو بیا د 400 کال بادشاہ او په 400 کال بادشاہي کې د په سر کې نو خوښي او 400 کال د خدای دعوا کړي نو ما دا ټکه تاسو مخ کې عرض کړو چې کم شی چې کمال ته ورسي نو هغه سره بیا زوال لازم د خدای عادت په دې کائنات کې په دې باندې جاری ده چې کم شی کمال ته ورسي نو متصل ورپسې بیا زوال شروع شي عزیزانو دا د فرعون کمال غریبو مالدارم شو بادشاہم شو خدای امزان ته وې دنیا ورته سجدے موکړي دا کمال اوس ته ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومه طریقې جوړ پدې سړې پويږي د زوال اسباب په داسې طریقه سړی ته جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او د تپتم نه لګي کور کې اور ورته ولګي او د تپتم نه او هغه د کور د اور نه د خاتمه شي او د تبايو شي او د تپتم نه دیو جن هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستاسو طاقت مقابله وکړي او داسې طاقت شته نه چې تاسو کرونی سي او تانه اخلاص داسې لاته چې د خدای نیولې به د خدای نه اخلاص کی داسې طاقت په دې کائنات کې نشته عزیزانو موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش او بیا د فرعون په غیږ کې لوی او بیا دغه موسی علیہ السلام سو قیامت د نظر ملک پرې خو بل ملک تلا هغه ملک ته چې د کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام دو لونه ای بغړې او چيلې سرولې کوئی ته بچراله ګډو چيلو لبه او بور کولې پاکوي او داسې بوقوا چا به سلويخ تو کا سورې استا موسی عليه السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکرو اجنکه لاړې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکرو استا ورته وی تاسو ته تاسو کې د الګ به پیغمبري شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ به پیغمبري دا چا چې په یوازې ځان دا بوکرو ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري د یو پیغمبر قوت چې د سلويختو پهلوانانو عمرې عزیزانو بیا سلويخ هغه پهلوانان سلويخ هغه پهلوانان لکه د دنیا سلويخ پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوي نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمر په دې ملک دا څه خلقم تیر شوی دي چې هغه دا به چې پیغمبر ته د ډېرو خزو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د سلورو نه زیات نشته
مونږ ته څلور ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته لس او څوارلس او سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې روا وې، 1400. او الته خیال د قوای شهوانی نو، پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دې وجه و چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي، نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغینې وي او دې ښځو ته به د خدای دین رسول. هلته د قوای شهوانی خیال نو، کني یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار. تا ته 4 ښځې روا دي نو ته خو 4 پورا کا، که بیا 5مې ضرورت پیښ شو بیا به تا دپاره خبره جوړي. د پاکستان کې دا یوه میخه څوک نشي ساتلی، دا پاکستانی میخې دا یوه څوک نشي ساتلی. ستاسو پلار به 4 ښځې وساتي، تاسو دا جومات کې چې ناست په ایمان یې وایي 4 ښځو شوق هم شته، ووایي 4 کولی شئ، یوه نشئ ټینګولی. لکه ناګویان آس پچي، یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي، بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي. خدای چې کوم تقسیم کړی دی هغه ډېر. الله ته پته وه، الله ته پته وه چې ته د یو نه د 2 قابل هم نه، تا هم 4 روا دي او شرط ور سره لګولې. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا نو فواحدة. کدا یره دی چې ته عدل نشي کولی، انصاف به نشي کولی، پارشي کې به مساوات، پارشي که پارشي کې د مساوات نشو کولی نو الله وی فواحدة، بیا به یوه کې بیا به دویم هم نه. تاسو پوه شئ؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4. لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا که تاسو یریدئ چې عدل به ونه کړئ نو فواحد، بیا به یوه. او ډېرې ښځو فطرت درته معلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور ته لاړ، هغې وله د شاتو شربت، نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې دی راشي نو ورته به ووایي چې مونږ له خو ستا د خولې نه د مغافیرو بوی راځي. په دې چل بدله زورونه ورکو چې دی بلې بیبي کره ته ولې تللی، چې دی راغی ورته اجدو منک ریح المغافیر، مونږ خو تا نه د مغافیر بوی بیا مونږ. حضور علیه السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي څکلي او نه مې خوړلي دي، ما خو د شاتو شربت رضا په ما د حرامي چې دا شی به زه بیا نه خورم. ښځو د لاسه قرآن ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك، الله چې کوم شی حلال کړی ولې په ځان حرام یې خدای بند صدا خو دی. ښځو طبیعت، ښځو فطرت دا دی. حضرت عایشې کور کې پروت دی او نیمه شپه کې پاتې، جنت البقیع مقبرې ته لاړو، 3 ځله دعا وکړه، 3 ځله ادیرې ته لاړو دعا یې وکړه او 3 ځله دعا وکړه. اوس بعض خلق پاکستان دی هر بلا پکې شته، دوا دلته کوه او ملته مه کوه او فلانه، دعا هر وخت کوه، 24 ګنټې دا خلا په جړا لره، خدای ته وازه لره او خدای ته سوالونه کوه، خدای ته زاری کوه، هر وخت دعا. یو وخت په 24 ګنټو کې داسې نشته چې هغه د دعا نه مني، شریعت پکې منع کوي. یو وخت او کچاوي دې سټ نه نیسته او د مرغۍ غوندې چې دا سټاو. پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې متراوت. دعا وکړه. پیغمبر که د جهاد په میدان کې ولاړ دیم دعا کوي، بدر کې ولاړ دی، دا د هر په شکال میاشته، د روجې میاشته، روجه هم نیولې ده، جنګ هم کوي او دعا.
چې پروردګار کته غواړي چې د ځمکې د پاسا تا نامې اغستو والا پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول شهیدان کا او که د ځمکې د پاسه خپل نامې اغستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکړه. د بدر میدان اوس میاشت وکیږي چې ما ولیدو هغه ځای مې ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو. عزیزانو یو لیش بوټی پکې نشته، سوری نشته، کاڼي شګې ګیر چاپیر غرونه او د هر په شکال میاشت او په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یوه قجوره په 2 کسه خوړلې ده او روژه یې دعا داسې دعا به ستا او زما غوندې دعا به کوله، ستا او زما غوندې داسې دعا به محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړه چې دا د ترخونو سپینوالی به په دې لاسونو کې ښکاره دومره. تاسو داسې دعا چېرې کړې ده په ایمان؟ تاسو خدای ته حاجت نشته؟ که مولیان مو دي د خدای په قهر اخته، که مونږ یو لا د خدای په قهر اخته، حاجت هم نشته. پیغمبر حاجت و د ټول کائنات غم یې په سر و داسې ده. زما عزیزانو دعا 3 ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبرې ته ادیرې ته چې لاړ شي تیرېږي همت راغی چې تر څوم دعا ورته نه دا مه کوه چې چېرته چونه کړی ځای وګورې او اله بابا ته به یې کې او ته به یې راکې. دا شیطانت مه کوه. باباګان چاله څه ورکولی نشي. محتاج دي ستا دعا ته. ورکول صرف د خدای د ذات کار دی. په دې خبره پوهېږئ؟ ورکول د باباګانو کار نه دی. باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج، ستا دعا ته. پادیرې ورغې محتاج دي دې ته چې ته پې دعا وکړې. علما لیکي چې یو آیات کرسي چا پادیره کې وویله نو 40 ورځې د هغه ادیرې نه عذاب اوچت هغه مقبره 40 ورځې عذاب نه یو آیات کرسي دي چې پکې وویل نو په ادیرې ورلې څه نه څه قرآن پکې ووایا نو هغې نه ډېره فایده. اوس چې بل ته خیر ورسې خو الله هغه خیر ستا جولی کیږي. خیال م راغی؟ نو هغه د پنجابیانو کار مه کوئ چې چرګ زیارت ته وړی چې بابا کوکړ گھنټې پتر دی، کوکړ گھنټې پتر دی، چرګ مې راوړی دی او زوی راکړه د دې په بدل. زامن مامن او لوڼې مونې دا ورکول د خدای کار دی، دا د بني آدمو کار نه دی، دا د زیارتونو کار دی. اوس بېله خبره ده چې زمونږ په بالا ماڼۍ کې داسې خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ ډولکي غاړې ته اچولي او ګلونه یې په غاړه کې اچولي، په دې سړک روان و، غړس دی غړوس دی غړس څه چل دی د بابا ډولی روان پټه پوړانده شوي او پټه په غبرګو کښېنئ. باباګانو ته د ډولۍ څه ضرورت دی؟ که ډولۍ په ژوند کې ځان له جوړه کړي خو په قبر کې به پکې سوري او پکې به ګرځي، او که دنیا کې ځان له د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ورننه ایستی شي. دا د کوچیانو کار دی. یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره، هغه وایي چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست. ژمی او سخته یخني وه، سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده. چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې اور خو وي نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خانه وروره وایي چې وی کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته نه ګرمېږي بس چې دا اور به هلته وي. او دا هغه بېوقوف قوم دی، بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی، د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ د الله پنګانې کوي نو یو شپه یې د نکریزو وي او ښځې راشي صاحب شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزي وتکي وایي دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې خنډاګان ورسره وي. د هغه د بدبخت بې پدره زامن دي او د بې پدره اولاد.
دا هغه بې پدره قوم دی، د دې نه مور معلومه ده او نه پلار معلومه. خدای خبر چې دا د خټکي اګونه پیدا دي که دا څه بلا قوم، بالکل د سړي زامن نه دي او نه په خبره. خار نه یو ډالی راځي، اغنجي ځان سره پیدا کړی، جمعې په شپه چې پیدا شي هغه هم اغنجي. اغنجي دی او اغنجي کم سید کې چې د پیغمبر یو ټیډي پیسه نشانم نه، هغه ته سید ویلم ناروا او حرام. او سید صاحب دین تو ساڈا تو سا قدر نہ پائی، حسن حسین تو ساڈے دادے داڑھی کدو منائی. شکل ته مو ګورئ، په غوږونو کې به د سرو زرو مندرۍ چولي. پیغمبر ویلي دي زر سړي ته سرو زر استعمالول حرام دي، نیکۍ ویلي دي حرام دي، دوی به د سرو مندرۍ په غاړه کې چا به دومره هغه دغه اچولې جمکۍ غوندې دومره اوږده به، او دا تاو ما غوندې خره کېږي که نه سید دی اگر غټ دی چې دغه په 400 به سترګې سرې راوتي، سوچه سید دی سترګو ته یې وګوره ټکې سرې. دا زمونږ خلقو ایمانونه دي، دا زمونږ خلقو. نو زمونږ دې کرتوتونو ته چې ګورې په مونږ به عذابونه نه نازلېږي، په مونږ به قهر نه نازلېږي چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای خدای نه ګڼو، رسول رسول نه ګڼو، قرآن قرآن نه ګڼو، مذهب مذهب نه ګڼو، هېڅ نه پوهېږو. خو که یو خر را پاڅېدو او مونږ ته ووایي چې دا شی مذهب دی، مونږ هغې پسې. یو قچر را پاڅېدو چې دا شی دی، مونږ هغې پسې. نو مونږ به تباه کېږو نه، غر کېږو به نه. نن سهار را سره یو لګیا وی ټیکسونه ډېرو لګېده، مالما خو یو شعر ته جمعې مونځ ته راځې که نه وی چې یو مالما خو ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، خبر دا وی چې د حال تر دا بدتر وی. ډاکټر یې نه بزلیدو تا ته خدای ته بیماری ده، دې نه توبه وباسه نو جوړېږي. دې نه خو الله که توبه وباسه خدای دې نورم دا مرض زیات. نو یار ته وایي ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، خبر دا وی چې د حال تر دا بدتر وی. دې نه نور غرق شي زیات، مونږ کې دې نه زیات زمونږ حال وګوره. ټیکسونه زه ویم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وکړئ، د هغه ورځې انتظار وکړه، د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټیکس به در باندې لګي، د هغه ورځې انتظار. دا ټول زمونږ اعمال د ټیکس په شکل، د VCR په شکل، د ټي وي په شکل. مونږه د بوټو په وخت کې کوثر نیازي راغلی او دلته چراټ ټي وي سټیشن افتتاح کړ، نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یو ورځ تاسو ته کوم. نو مونږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه، ته خو مولای بیړه دې غرق کړه، کور دې د میردین جومات، ته خو مولای ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم. مونږ چغې جوړې چې چغې جوړې کې اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې په 13 کروڑه روپۍ لګېدي، 13. نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل د یو ملا زوی هلکانو سره په ښکار ووتو، چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو، ګیدړي وویشتو. د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو، چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته ویل چې هلکه څه هوسۍ موسۍ پیدا نه شو، ګیدړ دی دا خو مردار دی. ویل څوک وایي چې مردار دی؟ د ملا زوی دی ما وکړ، مفتیان تاسو ځان نه جوړ، زه وایم چې حلال. ډېره خبره چې راله پلار ته یې وایي چې نیا جي
गिदड़ लाले आगे भी ना मुर्दार है। कौन आखने के गिदड़ लाल मुर्दार दे तो कोई चला जी नूर जमाल आखने के गिदड़ लाल अस्ताज़ोई नूर जमाल वही चला। अच्छा नूर जमाल आखने ठहरा फिर मैं किताब देख और किताब होगा किताब रागस्ते ने टोला लकांदा से वर्तलान देना दोस्त किताब लात की निवले दे और तो वही के सुनो भाई सुनो किताब दा मसले के जिथे मियां नूर जमाल जिथे मियां नूर जमाल गिदड़ शिजड़ सब हलाल। नूर जमाल की शर्त ही तक गिदड़ान निदड़ा टोला लाल जी देखो गो रही ये सदर पाकिस्तान लेकिन टीवी स्टेशन इफ्तिताह की आंखों मुबारक अब यह बिल्कुल रवाई दावे करते सिनेमा गानी बिल्कुल रवाजी जकच पागे बांधे 300 रुपये टिकट थे नो 300 के ध्वनि में दो हुकूमत टैक्स थे क्या लमरा गई 300 रुपये दो बाइस्कोप टिकट थे नो ध्वनि में दो हुकूमत टैक्स थे नो 14 टैक्स वर्के नो सिनेमा हम रवा दा वीसीआर जका हराम दे दुई वर पसेले गर्दी रागर्दी कि दुई ले पे टैक्स न देवर करे तो उस पबाड़ा की वीसीआर वाला और पदे कस्टम वाला एरावड़ा कि पदी रावड़े दुई उनी सी और कस्टम टैक्स पे वर के बिया वीसीआर हम रवाज पदे खबर पोए दे दगा शरीयत के दा दुई कम चगे वही शरीयत बेंचुने जोड़ करी दियो दा देरा रवान दे आगा देरा आ गयो इस्लाम और नजरिया और प्लाने दामुंगा खुद इस्लाम नम बारियू और नजरिए नम बारियू नजरिए पाकिस्तान नम मुंगा बारियू जगह के पाकिस्तान के सही इस्लाम वारू शर्मेदल इस्लाम पकी न वारू न मुंगा दार से न बार की नमाजी जानो दुईला की पकी सवर के दिया रवा दाग मुलाकार दे दर तमे किस्सा करे वा दरे तलाक खजला वर कर दरे तलाक और हम उस्ताद ले द्रे और दे सार दा पनन बई के पखैरो गने दायरा तो सलोरम और दे वर्ते सीधा से खदे तमे तो गुस्सा पे हो मो बस फजान पॉइंट सुनो ये और द्वादरे में वर्तो वे खा वे बस से दौर दे नोरम जरा जकर मतलब है चिदारो गने रोगने बे पड़े रा पड़े और से जिदा चल दे कि गल नु गोल मगोल रखिए और किसी नु क्या नहीं है मुल्ला बड़े जालिम है और तेजा राती जाके तू अपनी रन नु कहीं के तने मनु कबूल की तो है ना वो हाँ नु तौर से मने भी तनु कबूल की तो है बस निकाब मुशी और नूर मुजानो न वे जो जिगर मुला ने मुला को मने पूछे आगे हुई थी नहीं वे जो बड़ा जालिम मुला है उस दिन नजदीक न जानी और तबाह कर छोड़ दिया ते मनु कदी कदी आया कर जो गल होए तो मैं उन्हें गोल मोल करके तेरे वास्ते सफाई कर नाजीजा मामेले से वाला गोल मोल दा ख्याल जरा गए कि दुई खुशहाली अगार से ब्यार आवाज और कि दुई खपाई और सहारा इलाका के तानेदार ने इजाजत वाला डमा गडावा खैर दे कतानेदार ने दी इजाजत नहीं अगस्ते गडे मने से गडो ख्वाब हलाल और हराम ब खुदा और रसूल पलाल हलाल और हराम ब कुरान और हदीस को उस हलाल और हराम बे इंतजामिया इलाज की दी इजाजत वाला हलाल इजाजत दिली अगस्ते हराम तो दे खबर कोई गई जमा जानो दे तरफ न खुदा तवक्को मकवई कि दसे निजाम ब पता सुराशी के साथ से इस्लाम हो दा तरफ तक खूब मगोर जकच दा खलक दी नहर और नहर सड़े छिदे अगर खपली खीट पगम की भी अगर सर दबल शी गम नहीं कभी ये सड़े हो गए नूगी सरा दबल खीट गम नहीं सेवा दखपले खीट दा गरीबान नहर दी नुदुई जान लखेट न डकेगी दुई मुल्क और कौम सके काबल से सोच पकार दे कि दा मुंग पस बलो बलो सरी मुंग से सोच पकार
مونږ ته د خپلې زندګۍ جوړولو څه اسباب اختیارول پکار دي. زما عزیزان روزه ده، اوږد تقریرونه پکارم نه دي چې زه درته وکړم، خو هره شپه چې څملی سوچ کوه چې دا زه څه له پیدا یم او زه کوم څه، زما د ژوند غرض څه دی، زما د بچو د ژوند غرض څه دی، زما دا کور چې قدرت ما ته راکړی دی د دې کور غرض څه دی، دا زه یې مشر کړی ولې. په دې ټولو اسبابو باندې سوچ کوئ، فکر کوئ، بیا هغه اسباب اختیاروئ د کور نه، د دوستانو نه، دیانو نه، محلې نه، علاقې نه. اوس تاسو وګورئ زمونږ جوماتونه دا جومات دی چا کې چې تاسو ناست یې د جمعې لمونځ پکې دې کې حافظ ولاړ دی قرآن ختم. زما زوی دی هلته خپلې تراویح چې بیا دلته راځي د حافظ پسې څو رکاتو کې تلاوت و. بیګا راته وی یو صف کې نیم پاتې ټول خلق ته تاسو څه وایي چې د دې محلې خلق چې په چا کې دا جومات او څوک پکې وغځېږي نو مونږه صاحبه دغه قرآن ورپسې بیا په قبرونو م وایي او دغه قرآن ورپسې په کور کې په ختمونو د دې جومات دا حافظان چې چا قرآن وي او دوی ژوندي دي او ترې وتښتېده که نه دي دا حافظ بیا کور ته بوځي چې راشه اوس ده پسې دا 3 سپارې ووایه چې دی وبخلئ تاسو په دا زاړه ایمان ووایئ چې په دې قرآن به دوی وبخلئ. اخر دومره خو خدای عقل درکړی دی. دا قرآن به تا ته وایي چې او ملا خوله کې دې دانه وخېږه پرون ته ولاړ وې په روجو کې د پکي لاندې دی درپسې نیمه ګنټه قرآن اورېدو ته نه شو ودرېدی اوس ته ما ده پسې سپارس کولو ته قبر ته او قیامت ته لېږي چې هله دا راخلاصي په دې قرآن به دا قوم راخلاص نه د ختم په شپه بیا شیطانت له ټول جومات ډکي پولۍ او چای او شیریني له هله په قرآن دا د مالګه ته دم کوه هله صاحبه دا چیني ته دم کوه هله دا فلانې ته دم که په دمونو ممونو نه کېږي تور خوړم یو سا په دمونو نه کېږي. په ژوند راشئ دې قرآن ته ودرېږئ د خدای په قهر اخته یئ د خدای تباه کړي یئ خدای غر کړي یئ خدای شرمولی یئ نور بم شرمئ په ژوند ورته ودرېږئ د خدای کلام واورئ خدای کلام زده کوي د خدای کلام ته سرونه ټیټ کوي کینی بیړۍ بم دغه خدای فرعون غوندې لعین راونیو دا قصه به مخکې راځي انشاءالله. فرعون غوندې چې راونیو بیا چې خلاصولی نه شو هغه فرعون چې ټول سلطنت به سجدې ورته لګولې او خدای ورته وی او اوبو له حکم وکړو او په اوبو یې راونیو هغه فرعون بیا چې خلاصولی نه شو چې یو ځل د خدای راونیسي په خدای مې دې قسمي چې نه دې بیا مور خلاص کي نه دې بیا پلار خلاص کي نه دې بیا زوی خلاص کي نه دې رور خلاص کي نه دې دوست خلاص کي نه دې علاقه. دغسې هر جومات کې چې ګورئ رومبای 2-3 شپې ګرمه ګرمۍ وه او صاحب اوس خلک تښتي دا فصلي مرضان چې دي دا د بټیارۍ زامن دا د بټیارۍ زامن قرآن نه تښتي تراو نه تښتي منځونو نه تښتي دا قوم او ښه ورځ لا بعضې پکې راشي مولانا صاحب تاسو ته نه وایي دا وګوره سال دی سال دی دا ټیپر نه دی ډېر ښه کار دی چینی ګرام ډېر ښه کار ته دې ځان ته خو مه ګوره دا خو الله دی عذاب داسې ښکاره نه راځي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والوځئ عذاب کله صاحبه د مجسټریټ په شکل کي عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کي عذاب کله صاحبه د کچرو په شکل کي عذاب کله د ټیکس په شکل کي که نه دي دا شکلونه دي مختلف د عذابونو او ستا د اعمالو شامت دی مختلف شکل کې بعضې وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه یې ګیر چې د بلې ګناه ده او دا مې درته وایي مونږ هسې خپلو کې وایو دا وایو چې دا حکومت یاره ظلم قسم مې د په خدای که دا لرې
او د ده په ځای بل هغه د موږي والا رانغی نو زما نه دا ګیره کړه چې څو پورې د دې قوم حال کوم قوم چې خپل حال په خپله نه بدل کړی د بره نه بدل لاندې نه به خپل حال بدلی نو هله به د حال بدلي بره نه بدل په دې 35 کاله کې خو تاسو وایئ چې مونږ وایي چې دا لږ دغې نه هم وي چې هله کلمې وایو پلانې کې کلمې لاندې تاسو سال دی ګرچې کلمې لاندې چې د څومره اسلام او ملا او شرمولو دومره ما خیال دی چې به د 35 کاله کې چا نه وشو دا یو نن لندن ته روان دی که پروردګار یې په تورې بلامات کي د سود د زکات پیسې په دې ملیانو په دې جوماتونو کې ګرځولې دا ملیان به پرې شرمول خیال هم راغی زما عزیزانو دا څه زمونږ اعمال دي څه نظام د ملک داسې دی کېږي به څه د خدار یار ما خو هېڅ شی دماغ کې نه راځي چې کېږي به دې خلقو ته وګورئ روجک هر ماښام وګوره هر سړی د خپل حیثیت نه اوچت روان نه تا چې څه وس دی هغه کوه واوره یخې اوبه شربت دې نه بغیر الله هېڅوک هم نه پرېږدي هر سړي ته دا روح دغه پلانې شربت دی دا پلانې شربت دی دا سکواشونه دي دا جوسونه دي دا اچارونه دي دا د صدر پلی دي دا صاحب شامي کباب دي دا پلانې دي سورې خاورې اخرې دا خو جهنم دی چاره بلا ورواچې سار کې غل جوړ شي کار دې څه دی ظالمه خو روټۍ دا او شربت دی وخوره او راشه د شپې 3 سپارې 4 سپارې قرآن ته ودرېږه قرآن واورا شپه په دې تېره کا سار لرا پاسه روحاني تسکین بدل کړي روحاني او چې شپه دې په سکواشونو او په شامي کبابونو شپه تېره کړي او سار را پاسې د خدای په قهر باقته والله که روحاني تسکین چې دی د خدای په ذکر کې دی او د خدای په یاد نن هغه جماعت ته څوک نه دي چې کوم کې قرآن حافظ ولا هغه جماعت ته نه زمونږ جماعت ته مالک کې خلق یاره جی ګرمي دا بالکل نن راځي ګرمي بیگا میں کتا لنډ تراو والان سبا په 4-5 صفونو کې یو نیم پاتې الند والا مطلب دې جماعت کې حافظ والا مطلب هغه مولا لټي چې امریکني انجینی په 20 منټو کې ارته خلاصه 10 ځای نه لفظ کوئی دا قوم یا دا خلق دی نو عزیزانو دا یو د نفس دوکه ده چې تاسو زبه کې براتی چې مړ شي تړه زیارت ته او ختم دی او سلیقتی دا جوړه دا او مسواک ته او ګمنځ دی او تسبیح دی او رومال کې دې تړلې او زلار شم او مال راکې یا چرته غنجي بوزي غنجي بوزي او صاحب د مړي جوړه والا ورکه برې څه دا مړي برې څه چې د مړي د سپي بچي دا جگہ بدل برې څه په دې مړي او بخله په څه خبره پدې د مړو غنجانو مغنجانو باندې دا مړي بخره کیږي نه په جون قرآن ته او قانون تراش بل خبره پدې پاکستان کې تاسو ټول د پاکستان قانون منل لري کنه خبره کوي منل لري ځکه چې پاکستان کې اوسېږي نو پاکستاني قانون به مني مارشل لا به مني او تعزیرات به مني او څنګه واه چې ما پاکستاني قانون منل لري پدې خالی منلو به بدی پری دي چې د قانون خلاف ورزي کتابانه پرته چاک پری بدی چې ته یو جرم سره عمل کې او 302 پرچه در باندې چاک او تا عدالت کې چې ما خدا قانون منل او نو منلې نه بعد په ما پرچه ولې پرې کړې نو عدالت وایي چې بچي خالی په منلو کېږي نه قانون مطلب دا دی چې د قانون په پکړ کې بزان نه راولې او نه په ذات کې که ذات کې رااله نو یوازې په منلو باندې خلاص ٹھیک ده قرآن مونږ منلې دي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله وی احسب الناس اي خلق دا ګمان کوي ان يتركوا چې دوی بخلاص ان يقولوا آمنا خالی په دې خبره چې ما ایمان راوړی دی او نور کار به د ایمان نه کوي نو قرآن ما منلې
او په ضد کې رالی او زندگی دې ټوله د قرآن په خلاف کې وه نو خالي منل چې دي دا به په قیامت او په قبر کې تا خلاصوي نه. عزیزانو د فرعون بیان به انشاءالله بلې جمعې تشریح واخر دعوانا